هغه ورځ یو ښځه راله وې څه تعویذ راته مال څه تعویذ موږ له خو ترورې تعویذونه نه ویل زوی مې دی ستا په کیسټ کې مې اورېدلي چې اول د زوی په واده ګډېږي او بیا سر شو ویل زه پې داسې ګډه شوې وم چې یو میل د هغه جنج لرې تله او میل پې ګډېدم اوس بوډای مات نو مالو زه څه وکړم چې ته میل پې ګډېدې ویل اوس مې پرېږدي نه ښځه ورته وایي چې دا مور دې وشړه د کور مال ترورې یو ښه مشوره درکړه ویلې راکړه که نه مال چې یو میل د زوی په واده ګډه شوې وي که نه نو دلته یو بوډا دی ښځه یې مړه ده راځه چې ورته نکاح دی راځه وایي ویلې زما عمر د دې کار دی اوس چې په بوډا ځان واده وکړم مال ستا عمر د ګډېدو دی اوس چې یو میل پې ګډېدې بس دا زړې دي دا زاړه او زړې دا زاړه وګوره چې حدیث کې راغلی دي صحابه ورسره پیغمبر په لاره روان چې په لاره روانو نو یو دوه قبره یې ولید او وی فرمایل چې هما يعذبان دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې ګرفت وما يعذبان فی کبیر سلوه ګناه نه و کړی خو خدای رانیولي نو د قجورې یو ډکی راواغستو آی په منځ دوه کو نیم ډکی په یو قبرو وټومبلو نیم په بل صحابه ته وی چې دا شین ډکی د خدای ثنا وي چې تر کومه دا ډکی شین وینو په دې مړو به عذاب صحابه ته وی چې صحابه کده دې یری نه وي چې تاسو به بیا سبا مړ نه خخوي نو ما بنن دعا کړې وي چې په دې څه عذاب دی چې دا خدای تاسو ته وکړي او خی درته ځکه نه چې بیا به د یری مړ نه خخوي چې دې قبر کې خو ډېر لوی مصیبت تاسو خیال راکړئ نو صحابه تاسو کو چې دې څه ګناه کړی و دې مړو وې دا یو مړی داسې و چې تشي متیازي به وکړي او 10 به نه وچولو د تشو متیازو ساس کې به په بدن پرېوته خدای په دې کې رانیولې دی او په سخت عذاب کې گرفتار دې ټکی ته وګورئ او دا بل چې و دا چغلی خور د یو خبره به یو تر رسول او د بل به بل تر رسول دو به جنگول نو د کار دا شیطانت نو الله په دې عذاب کې گرفت د مرګ نرستو په دومره ګناه باندې به چې مؤاخذه وشي نو پیغمبر په قبر ولاړیم لاندې خدای رانیولې ما په دې خبرو پوهیږئ پیغمبر په قبر ولاړی اوم لاندې امړه خدای رانیولې نن ستا عقیده دا ده چې پلانی زیارت ته لاړم خدای به مې پرېږدي او پلانی پیر صاحب نه مې طریقه وکړه خدای نه پیر صاحب ځان له په غضب اخته یې چېرته ځان خلاصولی شي که نه شي خلاصولی تاسو خیال راغی